دي سورة كاللوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون تويا كافرانو طول كافرانو خطاب دي طول كافرانو يعني د مسلمانانو علاوه سمره بمذهب چې دي او بيدینه چې دي هغه ټولو ته خطاب دی. قل یا ایها الکافرون تو وایه ای کافرانو. خاصه اعلان دی لا اعبد ما تعبدون بندگی نه کوم داغي چې تاسو یې بندگی کوئ. صفا اعلان ټولو کافرانو ته چې زه ګوره بندگی نه کوم د هغه څه چې تاسو یې بندگی کوئ، د هغه باطلو معبودانو چې تاسو جوړ کړي دي زه د هغې بندګي نه کوم. دې کې ګوره د براءت اعلان وشو، د بیزارۍ اعلان وشو، او په دې صورت کې یو لویه بنیادي مسله بیان شوې ده، الولاء والبراء، د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني. دا یو اوږده مسله ده خو زه مختصر په یو څو ټکو کې تاسو ته بیانوم. دا خبره یاد ساتئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اوثق عرى الایمان، د اسلام په کړو کې مضبوطه کړۍ دا ده د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني. چې کوم سړی د الله دپاره دوستي ساتي، من احب لله وابغض لله، څوک چې د الله دپاره دوستي ساتي او د الله دپاره دشمني ساتي او د الله دپاره یو شی ورکوي او د الله دپاره یې منع کوي، پیغمبر وایي د ایمان پوره شو. لنډه زمونږ خبره به دې شي د ټولو مؤمنانو چې څوک د الله سره دوستي کوي هغه زمونږ څه دی؟ دوست دی. او چې څوک د الله سره دشمني کوي هغه زمونږ هم دشمن دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء. ای ایمان والو، سورة الممتحنه کې الله وایي ای ایمان والو زما دشمن او د خپل دشمن نه به دوستان نه جوړوئ. ګورئ دا چېرته هم زمونږ نه نه راضي کېږي. غیر مسلمه چې څومره هم دي دا زمونږ نه نه راضي کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، چې څو پورې ته د هغوی په دین پسې نه روان شوی پیغمبره وایي دوی ته نه راضي کېږي. یو دي ښه معاملات کول، دا جدا مسله ده. د یو غیر مسلمه سره چې غیر حربي د هغه سره ښه معاملات کول، د هغه سره ښه اخلاق ساتل، د هغه سره انصاف کول، عدل کول، دا جدا مسله ده. یو د دوستي کول، د زړه د کومې نه محبت کول. نو کم سړی چې د الله دشمن دی هغه زمونږ هم دشمن دی. اگر که دا سړی زمونږ په خاندان کې دن نه وي چې زمونږ خپل ورور خپل او د یو مور پلار نه پیدا وي او د الله سره نه لګي زمونږ ورسره نه لګي، چې د الله سره نه لګي زمونږ ورسره نه لګي، او چې د الله سره لګي زمونږ ورسره لګي. اگر که هغه انګریزي، اگر که هغه انډینی، اگر که هغه پنجابی، اگر که هغه بنگالی، اگر که هغه عربی، که توری، که سپینی، که مالداری، که غریبی، که نسبی زوروري، که نسبی کمزوري، خو چې دینداری زمونږ د زړه سر دی. زمونږ د دوستۍ او دشمنۍ معیار ګوره دا دی. د مسلمانانو د دوستۍ او دشمنۍ معیار ګوره دا نه دی رنګ یا ملک یا پیسې یا شهرت یا طاقت، دا نه دی. زمونږ د دوستۍ او دشمنۍ معیار څه دی؟ چې څوک د الله دوست دی هغه زمونږ دوست دی، او چې څوک د الله دشمن دی هغه زمونږ د دشمن دی. نو دې صورت کې دې مسلې ته چې دا اهمه مسله ده دې ته پکې اشاره شوې ده. لا اعبد ما تعبدون، بندگی نه کوم زه د هغه څه چې تاسو یې بندگی کوئ. ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو بندگی کوونکي یئ د هغې چې زه بندگی کوم. تاسو بندگی نه کوئ هغه الله. زه ستاسو د کوم باطل معبودان چې تاسو جوړ کړي دي زه د هغې بندگی نه کوم. صفا د بیزارۍ اعلان. او تاسو هم نه کوئ زما د هغه رب بندگی، د کوم رب چې زه بندگی کوم. ولا انا عابد ما عبدتم، او نه زه بندگی کوونکی یم د هغه څه
یا د هغه چې بندګي کوئ تاسو. تکرار بیا خبره وکړه، لا اعبد ما تعبدون، زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسو بندګي کوئ. اوس بیا خبره وکړه چې زه بندګي کوونکی نه یم د هغه چا چې یا د هغه څه چې تاسو بندګي کوئ. د تکرار عربو کې دا عادت دی او قرآن کې ځای په ځای په دې باندې مثالونه شته چې یو خبرې تکرار د خبرې د اهمیت دپاره کوي، یعنی د خبره اهمه ده نو ځکه یې تکرار وکړو چې نه کوم بندګي د هغه چې تاسو یې بندګي کوئ. بیا وی نه کوم بندګي د هغه چې تاسو یې بندګي کوئ. کیدی نه شي چې په دې زموږ اتفاق راشي. لکه نن سبا بعضو دا چغه شروع کړې ده په دې میډیا باندې به تاسو وینئ جی یهود هم وایي زموږ وروڼه دي، نصارا هم وایي جي زموږ وروڼه دي، او دا ټول زموږ وروڼه دي او راځئ او یو کیږو. نو دا خبره یاد ساتئ چې چېرته زموږ د چا سره په دې باندې اتفاق نشي راتلی چې موږ دې د غیر الله بندګۍ ته صحیح ووایو. دا نشي کېدی، دا چېرته کېدی نشي چې په دې اتفاق راشي. او چې کله دې په دې اتفاق راوستو، اوس یو سړی دغه ته دا ووایي غیر مسلمه ته چې او ستا دا طریقه صحیح ده، یا ته چې د الله نه علاوه د بل چا بندګي کې دا صحیح ده، خو مطلب دا چې ته د هغه په دې کفر باندې راضي شوې که نه. هغه چې د الله سره کومه دښمني کوي ته به هم راضي شو. نو ځکه دا کېدی نشي چې زموږ د اتفاق راشي د غیر مسلمو سره په دې باندې چې دوی چې دا څه کوي دا صحیح دي، دا نشي کېدی. نو ځکه دا تکرار یې دې دپاره وکړو. ولا أنتم عابدون ما أعبد، او نتاسو بندگی کون کی داغ چیزے بندگی کوما. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دا پارا ستاسو دین دے او زما دا پارا زما دین دے. ستاسو دا پارا ستاسو دین دے او زما د پاره زما دین دی. لکه څنګه چې قرآن کې الله بل ذکر کوي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، زموږ د پاره زموږ اعمال دي، ستاسو د پاره ستاسو اعمال دي.